د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، الله رب العزت به مخکینی او وروستنی ټول په یو میدان کې راټول کړي چې غږ به ورته رسیږي او په نظر کې به هم راځي. لمر به رانږدې شي او په خلکو به له وسې بهر غم او پریشانی راشي. له ډیرې سختۍ وروسته به د الله رب العزت د فیصلې امید وکړي او یو بل ته به ووایي تاسې دغه خپل حال ته نه ګورئ چې کم حال ته رسیدلی یاست. داسې څوک نه ګورو چې رب ته مو شفاعت وکړي. ځینې به ووایي چې ستاسې پلار آدم علیه السلام ته به ورشو. دوی به آدم علیه السلام ته ورشي او آدم علیه السلام ته به ووایي ای آدم علیه السلام، ته خو د ټول بشریت پلار یې، خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه، ته زموږ دا حالت نه وینې. آدم علیه السلام به ووایي زما رب نن داسې غصه دی چې مخکې یم داسې غصه نه ده کړې او نه به یې وروسته وکړي. زه یې د یوې ونې له خوړلو منع کړی وم، زه خطا شوم، زه د خپل ځان په غم کې یم، بل چا ته لاړ شئ، نوح علیه السلام ته ورشئ، زه شفاعت نشم کولی. ټول به نوح علیه السلام ته راشي. نوح علیه السلام ته به ووایي ای نوحه علیه السلام، ته ځمکې ته د رالیږل شوو رسولانو پلار یې، الله درته شکرګزار بنده ویلي، ته مو رب ته سپارښت وکړه، ته مو رب ته شفاعت وکړه، ته زموږ دې حال ته نه ګورې، ډېر په بد حال کې. نوح علیه السلام به ورته ووایي زما رب چې نن څنګه غصه دی، مخکې او وروسته یې داسې غصه نه ده کړې او ما خپل قوم ته خیرې کړي دي، له ما سره د خپل ځان غم دی، بل ته ورشئ، زه ستاسو شفاعت نشم کولی، لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام ته به راشي او ورته به ووایي ای ابراهیم علیه السلام، ته د الله پیغمبر او په ځمکه کې د هغه خلیل او د هغه دوست یې، رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه، ته زموږ دا حال او سخته نه وینې. ابراهیم علیه السلام به ووایي زما رب نن داسې غصه دی چې مخکې او وروسته یې داسې غصه نه ده کړې. هغه به خپل 3 واړه توریې یادې کړي او وبه وایي ما سره د خپل ځان غم دی، زه ستاسو شفاعت او سپارښت نشم کولی، لاړ شئ موسی علیه السلام ته. خلک به ورشي موسی علیه السلام. موسی علیه السلام ته به ووایي ای موسی علیه السلام، ته د الله پیغمبر
په خپلو پیغامونو او خبرو یې له ټولو خلکو غوره کړی. رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه. ته زموږ دا حال او سخته نه وینې. موسی علیه السلام به هم عذر وړاندې کړي. و به وایي ما داسې څوک وژلي چې د وژلو امر یې راته نه و شوی، ما سره د خپل ځان غم دی، بل ته لاړ شئ. عیسی علیه السلام به وروښي. زه د رب په حضور کې ستاسو سپارښت او شفاعت نشم کولی. لاړ شي عیسی علیه السلام ته. دا خلک به عیسی علیه السلام ته راشي او ورته به وایي ای عیسی علیه السلام، ته د الله پیغمبر او روح یې چې مریم ته یې اچولی و. د مور په غېږ کې دې له خلکو سره خبرې کړي. رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه. ته زموږ دا حال او سخته نه وینې. حضرت عیسی علیه السلام به هم عذر وړاندې کړي. عیسی علیه السلام به کومه خطا یاده نه کړي، خو به وایي چې زه ستاسو سپارښت او شفاعت د الله په حضور کې نشم کولی. بل چاته لاړ شئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وروښي. دا حدیث په مسند احمد کې او په ترمذي کې موجود دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک به ما ته راشي او به وایي ای محمده، ته د الله پیغمبر او د الله وروستنی نبی یې، د الله حبیب یې، د الله دوست یې. الله درته مخکینی او وروستني ګناهونه بخښلي دي. رب ته مو شفاعت وکړه، رب ته مو سپارښت وکړه. ته زموږ دا سخت حالت نه وینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به پاڅېږم، د عرش تر لاندې به خپل رب ته په سجده پرېوځم. بیا به راته الله رب العزت داسې حمد او ثنا په زړه کې واچوي چې مخکې به یې د چا په زړه کې نه وي اچولی. نو د الله رب العزت له طرفه به راته وویل شي ای محمده، سر دې پورته کړه، غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي. زه به ووایم ای زما ربه، زما امت، زما امت، ای ربه زما امت، زما امت. الله رب العزت به راته ووایي محمده صلی الله علیه وسلم، د خپل امت نه ځینې خلک بې حسابه د جنت په ښي دروازه باندې داخل کړه او په نورو دروازو کې به هم له نورو سره شریکان وي. بیا به الله تعالی د خلکو ترمنځ فیصله وکړي. کله چې خلک په لوی میدان غټه ستونزه، پریشانی او حیرانتیا کې اخته شي، نو د ټولو پیغمبرانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي او همدا لومړنی شفاعت دی چې ټول امتونه پکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اړ کیږي. دویم شفاعت هغه مهال وي چې کله مؤمنانو ته جنت ته د ننوتلو امر وشي. نو دا مؤمنان به داسې څوک لټوي چې جنت ته د ننوتلو شفاعت او سپارښت یې وکړي. آدم علیه السلام ته به راشي، ورته به ووایي موږ ته جنت خلاص کړه، یعنی د جنت دروازه خلاصه کړه چې موږ جنت ته ننوځو. که چې د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت به لومړي او وروستي ټول راټول کړي، مؤمنانو ته به جنت رانږدې شي. نو آدم علیه السلام ته به ووایي پلار جانه جنت راته خلاص کړه. هغه به ووایي تاسې خو له جنت نه زما خطا ویستلی یاست، زه دا نشم کولی. زما زوی ابراهیم خلیل الله ته ورشي. دا خلک به ټول ابراهیم خلیل الله ته راشي. ابراهیم خلیل الله ته به ووایي چې جنت راته خلاص کړه. هغه به ووایي زه دا نشم کولی،
زه خو له وړاندې د الله دوست وم. موسی علیه السلام ته ورشئ، الله ورسره خبرې کړي دي. دا خلک به موسی علیه السلام ته راشي، موسی علیه السلام به ووایي زه دا نشم کولی. عیسی علیه السلام ته ورشي چې د الله کلمه او روح دی، عیسی علیه السلام ته به راشي، هغه به ووایي زه دا نشم کولی. محمد رسول الله ته به راشي، هغه به پاڅیږي، نو اجازه به ورته وشي او د جنت دروازه به خلاصه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنت ته د ننوتلو لپاره سپارښت کوي، او دا هم د مقام محمود یوه برخه ده. او دا سپارښت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړنه ده چې نور یې نشي کولی. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به زه د جنت دروازې ته ورشم، د جنت دروازه به وټکوم، څوکیدار به راته ووایي څوک یې؟ زه به ووایم محمد یم. هغه به ووایي ستا لپاره د دروازې د خلاصېدلو امر راته شوی او تر تا مخکې هیڅ چاته نه خلاصه. دا د سپارښت او د شفاعت دویم ډول دی چې الله رب العزت پرې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عزت کوي او ټول امتونه ترې ګټه اخلي. دریم شفاعت. دا شفاعت یوازې د هغه مؤمنانو لپاره دی چې بې حسابه او بې کتابه جنت ته داخلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دوی لپاره جنت ته د داخلیدلو اجازه غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه د قیامت په ورځ د ټولو خلکو سردار یم. آیا تاسو پوهیږئ دا ولې؟ دا ځکه چې الله رب العزت به ټول مخکینی او وروستني انسانان په یو میدان کې راټول کړي چې غږ به ورته اوروي او نظر به ورته رسیږي. لمر به رانږدې شوی وي او خلک به غم او پریشانی نشي زغملی. د حدیث په پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی، بیا به وویل شي ای محمده سر دې پورته کړه غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به سر پورته کړم او او به وایم ای زما ربه زما امت زما امت. راته به وویل شي محمده صلی الله علیه وسلم د خپل امت نه ځینې کسان بې حسابه د جنت له ښي دروازې نه جنت ته ننباسه چې په نورو دروازو کې به هم له خلکو سره برخه لري. زما دې پر هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی. د جنت د دروازې د دواړو درشلو ترمنځ دومره مسافه ده لکه د مکې او د حمیر یا د مکې او د بصرا ترمنځ. د مکې او د حمیر ترمنځ. حمیر په صنعا کې په یمن کې د یوې استوګنې قبیلې نوم دی او بصرا په شام کې یو کلی دی. یعنی د جنت د دروازې د دواړو درشلونو ترمنځ به دومره مسافه وي. بس الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او الله رب العزت دې د هغه په شفاعت سره من جنت ته داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو څلورم شفاعت دا اورو خو د یوې دمې نه وروسته. زموږ د نبي ټول اصحاب ژړېدل په ډېر افسوس او خار به ژړېدل. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. څلورم شفاعت. الله تعالی پر خپلو بندگانو دا لویه لورینه کړې چې له عذابه مخکې ورسره د بښنې رحمت او صبر معامله کوي. او یو رحمت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې د هغه ګنهګارو مؤمنانو د سپارښت اجازه کړې چې شرکي نه دی کړی. د هغو ګنهګارو مؤمنانو د سپارښت او شفاعت اجازه کړی چې شرکي نه دی کړی او ګنهګار مړه شوي دي.
د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه به لاړ شم له خپل رب نه به اجازه وغواړم، کله چې ووینم په سجده به ورته پرېوځم، الله تعالی به مې تر خپلې خوښې پرېږدي، بیا به راته وویل شي محمده صلی الله علیه وسلم سر پورته کړه، وایه چې اوریدل کیږي، غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي. زه به د خپل رب ښودلي حمدونه ووایم او بیا به شفاعت کوم، نو ما ته به د خپلو امتیانو اندازه وښودل شي او جنت ته به داخل کړم. بیا به راشم او خپل رب ته به په سجده پرېوځم، هغه به راته د مخکې په څیر وینا وکړي او د امت اندازه به راته وټاکي، نو دوی به هم جنت ته داخل کړم. 2 ځل به داسې وکړم، بیا به راشم او به وایم ای ربه په اور کې یوازې هماغه پاتې دي چې قرآن کریم بند کړي او همیشه پاتې کېدل پرې لازم دي، یعنی کفار دي. نو الله تعالی به له اور څخه هغه څوک راوباسي چې کلمه یې ویلې وي او په زړه کې د اوربشې په څیر ایمان وي، بیا به هغه کسان راوباسي چې کلمه یې ویلي او په زړه کې د غنم د دانې په څیر ایمان وي، بیا به هغه کسان راوباسي چې کلمه یې ویلي وي او په زړه کې د ذرې په څیر ایمان وي. د مسند احمد، د ابو داود او د نسائی حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی زما شفاعت زما د امت د لویو ګنهګارانو لپاره دی. او په بل روایت کې چې مسلم را نقل کړی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه داسې نقل شوي ما ته به وویل شي لاړ شه د چا په زړه کې چې د اوربشې یا غنم دانې په کچه ایمان وي له اوره راوباسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به دا کار وکړم، بیرته به راشم او د خپل رب حمدونه به ووایم او سجده به ورته وکړم. نو بیا به راته وویل شي ای محمده صلی الله علیه وسلم سر دې پورته کړه، وایه چې اوریدل کیږي، غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي. زه به ووایم زما امت زما امت. راته به وویل شي لاړ شه چې د چا په زړه کې د اوري د دانې په کچه ایمان وي له اوره وباسه. زه به دا هم وکړم، بیا به راشم د خپل رب حمدونه به ووایم او په سجده به ورته پرېوځم. بیا به راته ویل شي ای محمده صلی الله علیه وسلم سر دې پورته کړه، وایه چې اوریدل کیږي، غواړه چې درکول کیږي او سپارښت او شفاعت کوه چې منل کیږي. زه به ووایم زما امت زما امت. راته به وویل شي لاړ شه د چا په زړه کې چې د اوري له دانې څخه هم کم کم ایمان وي له اوره وباسه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زه به دا کار هم وکړم. د حدیث په پای کې فرمایی زه به ووایم ای زما ربه ما ته د کلمه ویونکو په اړه اجازه وکړه. الله رب العزت به ووایي دا ستا کار نه دی، خو زما دی زما په عزت لویی عظمت او کبریا قسم وي چا چې کلمه ویلي وي له اوره به یې وباسم او جنت ته به یې داخلوم، خو د خپلو ګناهونو سزا به په جهنم او په اور کې وي. د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو ګنهګارو مؤمنانو حال چې له اوره د ده په شفاعت راوځي داسې بیان کړ. له اوره به د سپارښت او د شفاعت له امله په داسې شکل کې راوځي لکه واړه بادرنګ. معنا دا چې د اور په سوځېدو به شکل او بدن بدل شوی وي او د کوچني بادرنګ په څیر به وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روښانه کړي. د بخاري حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روښانه کړي. د بخاري حدیث دی چې موحدین به تر عذابولو وروسته له اوره ویستل کیږي. ځینې خلک به تر سوځېدلو وروسته له اوره تک تور راوځي او جنت ته به ننوځي، نو جنتیان به ورته د جهنمیانو نوم ورکړي.
له جهنم څخه له مشرکانو پرته د نورو ګناهګارو د راویستلو شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت او ځانګړتیا نه ده، بلکې د ټولو امتونو د پیغمبرانو او نیکانو په شمول مؤمنان او نورې هم د الله په خوښه کولی شي، خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لویه برخه لري. پنځم شفاعت. دا شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړتیا او خصوصیت دی چې د ابو طالب لپاره به کوي. سره له دې چې کافرانو ته سپارښت او شفاعت ګټه نه رسوي، خو ابو طالب له دې څخه مستثنا شوی، ځکه چې د عذاب د سپکېدلو په اړه د ده لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت منل کیږي او د اور په یوه څنډه کې به اوسیږي. ابو طالب که څه هم له اور څخه نه وځي، خو عذاب به یې له ټولو جهنمیانو کم وي. د ابو طالب په اړه په نورو احادیثو کې داسې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب د اور په سختیو کې ولید او سپارښت یې ورلره وکړه، نو یوې څنډې ته ترې ووت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب لپاره یوازې د عذاب د سپکېدو سپارښت او شفاعت کوي او له اور څخه د ویستلو سپارښت یې ځکه نه کوي چې هغه کافر مړ شوی او جنت الله رب العزت په کافرانو حرام کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر خپلې وسې ابو طالب توحید ته راوبله او تر مرګه ترې ناامیده نه و، ځکه چې د زنکدن پر مهال یې ورته ویلې ته لا اله الا الله ووایه، خو ابو طالب انکار کوه او ویلې چې زه د عبدالمطلب په دین باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ابو طالب لپاره د عذاب د سپکېدو شفاعت وکړي، نو هغه به د اور یوې څنډې ته شي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته او کومک او حمایه یې کوله او دا سپارښت هم د الله په وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوړه مرتبه دلیل دی. او تر ټولو سپک عذاب چې ورکول کیږي په قیامت کې ابو طالب ته به ورکول کیږي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو سپک عذاب به د ابو طالب وي چې د اور څپلی به په پښو وي او دماغ به یې ترې خوټ کیږي. یا الله ته مو له عذابه بچ وساته او تر مرګه مو په خپل دین او اسلام باندې کلک لره. پاتې شو شپږم شفاعت. دا به اورو قدرمنو اوریدونکو، خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.